شینواری سپیکس نه شپږیزه ماشاءالله درس کې شروع شوې ده، طوفان هم پکې راغی. خو طوفانونو سره بعضې خبریالان په مختلف لوبغاړو باندې خبرې کوي. اول خو باید دا شپږیزې او 3-4 هفتې چې وایي چې ډېر میچونه وایي ډېر به یې خوند کړی وای، خیر بل ځل به شي. یو کس چې دی خبریالانو نه هیر شو، دا محمد اکرم صاحب. ګوره محمد اکرم صاحب ډېر ښایسته ټیلنټ دی. دا خالد تانیوال، زبید اکبري، دغه نور هم پکې زه وخت سره په هغې باندې خبرې کوم. خبره فوکس په هغې اننګز کې د مجید د عصمت عالم صاحب په 49 رنزې وشو. عصمت عالم صاحب دا د محمد نبي زوی، دا داسې کورنۍ نه دی چې دې خبرو ضرورت نشته. محمد نبي زوی دپاره 2 کاله مخکې کمپین شروع شو، خو ما وی نه، دا باید په ځان کار وکړي، اکسرسایز وکړي، بلډ شي چې ښه مضبوط شاټونه ووهي. اوس ماشاءالله ښه دی او نور به هم ښه کېږي. همداسې عصمت عالم په ټیسټ کرکټ کې سینچري والي ده، اسناره جوک، او بیا د تاج ملک عالم صاحب زوی. نو تا سره خو کور نه روره د کرکټ یونیورسټي ده، ته باید دونه ایکسټرا اوډینري پلیر یې چې ستا سره د خبرې ضرورت باید نه وي. کار کوئ انشاءالله. دی فرمان صافی، دا عظمت الله عمرزی، دا راتلونکي ښه راونډران دي. محمد اکرم صاحب چې کوم اننګز وکړه، کوم شپږیزې د ووالې، کوم شاټونه چې دی، ما یو بل کس ته مو ویل ته راشه یاره دا کس ما پروسه کالم په د خبرې کولې، ښه ته درک دا لوبه وګوره چې هغه اننګ ما ته یاره سره غوره شاټ شته. ما ویل اګزیکټلي زه په دې باندې یقین نه لرم چې ته باید لاړ شې 1000 رنزې وکړې د افغانستان په دغه کې ډومestic کې په فلیټ وکټو باندې امپایر آوټ مې ورکه ورمه نه کې چې ورمه نه کې زه به یو شی درکړم. افغانستان کې دا شي نشته. دا خو دغه د سټوډنټانو نظام دی چې هر نظام راولي، دا خلک دومره په اسانه نه بدلیږي، مګر دکې استعداد شته دی. الګ کې استعداد سره بیا بعضې خبریالان راشي ولا دا باید لږ وخت واخلي، 1 کال 2 کاله به دغه ولوبئ، نو خدای دې غرق نه کړي. نو بیا د محمد نبي زوی دپاره څه داسې ډول دې شروع کړی دی. ټیلنټ چې چا کې استعداد یې هغه همدې دپاره چې سکور کوي، کنسسټنټ سکور وکړي، ټیم کې راچوه. T20 ټیم باید بدل شي، ورلډ کپ ته ویژن جوړ کړي د ګټلو. دا تاسې چې کوم T20 ټیم اچولی دی، دې کې نیکسټ راؤنډ ته چې موځي بیا به خوشحالې لکه وایي انګلستان نه مو لوبه وګټله، هغه نوبت والا خدای دې دا غر کې د شیر علي مبارز رور پوه شي دا سلیکټر دی. نو وروره دا سلیکټر دا خلک خو لرې کوي، داسې ویژنري خلک راولئ چې راتلونکي کې د T20 نړیوال جام وګټو. هغې دپاره ځوانانو ضرورت دی او دا انشاءالله شپږیزه کې ډیر دي. دا به په دې باندې زه خبرې کوم، عکس به یې درسره شیر کوم، د دوی په ویډیو باندې هم خبرې کوم چې وخت پیدا کوو ورته انشاءالله.